الله تعالی چې کله خپل عظیم کتاب مځکې ته رالیږي، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی کیږي، نو لومړنی پیغام یې د اقرأ بسم ربک الذي خلق. اقرأ معنا ولوله، ووایه. لوستل دې ته ویل کیږي چې یو څوک د لوستلو د قراءت علم ولري، کولی شي یو عبارت ولولي، یعنی علم ورسره وي. له دې نه معلومه شوه چې د الله تعالی اولنی پیغام، اولنی امر او د انسانانو اولنی مکلفیت هغه علم ده. هغه دا ده چې یو څه باندې ځان پوه کړي. علما کرام فرمایي ای د علم مثال داسې ده لکه د نور، العلم نور، لکه رڼا. رڼا یو داسې حقیقت ده چې په هر آن کې، په هر وخت کې د هر کار د ترسره کولو لپاره رڼا ته ضرورت ده. که رڼا نه وي هیڅ کار نشي کېدلی. مثلا تاسې فرض کړئ که چیرې لمر نه وي، سپوږمۍ او ستوري هم نه وي، د رڼا نور منابع هم نه وي، او ته راځې دې مسجد ته، په مسجد کې که ته د تا هر کار بند وي، مثلا که دلته ته د عبادت لپاره راځې، که دلته ته تلاوت کوې، که دلته د تا کتاب پاته سوی وي، که دلته د تا بکسه پاته سوی وي، ته دلته خوب کوې، مته د خوب لپاره ځای برابروي. کله چې مسجد ته راننوځې، اول به ته مجبور یې چې اوله وار هغه د برق بټن ووایې او ځان ته رڼا پیدا کړي. ځکه انسان په هر کار کې نور او رڼا ته ضرورت لري. لکه په دنیا کې چې موږ وینو چې الله تعالی شپه او ورځ پیدا کړي. د ورځې خلک کار کوي، ولې کوي؟ ځکه د ورځې رڼا وي. د شپې څوک کار نشي کولی، خلک آرام کوي ځکه د شپې رڼا نه وي. همدغسې علم ده چې په هر کار کې، که هغه دینی کار ده، که هغه دنیوي کار ده، په هغه کې اول د هغه کار علم ته ضرورت ده. اول به څوک په هغه باندې ځان پوه کوي، بیا به هغه کار ترسره کوي. علم دا نه چې خامخا به دیني علم وي. علم په پوهې ته وایي. مثلا که یو څوک نجاري کوي، خامخا به دی ولې نجاري زده وي، بیا به دی نجاري کوي. که یو څوک ډرایوري کوي، خامخا به یو د ډرایوري زده وي، پوهه به لري، بیا به ډرایوري کوي. که یو څوک یو کتاب لولي، مثلا هغه به خامخا دا استعداد لري چې دی مطالعه وکړي او دی لوست وکړي. له دې نه هغه د علم اهمیت او عظمت معلومیږي چې د دنیا هر کار هغه تر دې پورې معلق ده. بیا چې علم د دین علم وي، بیا خو مرتبه نوره هم لوړېږي. ځکه چې لکه مخکې چې ما کوم آیات کریمه ووایي چې الله تعالی وحی په دې پیغام باندې شروع کړی، دغسې په نورو آیاتونو کې الله تعالی فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله تعالی یوري عام مؤمنان ذکر کوي، بیا خاص هغه خلک چې هغو ته علم ورکول سوی ده هغه ذکر کوي. همدغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. د علم لاره جنت ته د رسېدا لاره ده. خو دې ته باید متوجه واوسو چې هره لاره، هر کار او کسب چې د هغه څومره عظمت وي، په هغه کې څومره ګټه وي او څومره نفع پکې وي، دغومره خطرات هم ورسره تړلي وي، دغومره ستونزې او مشکلات هم ورسره تړلي وي. خدای مکړه که دغه علم په صحیح شکل باندې ترسره نشي او موږ هغه حق ادا نکړو، نو بیا به هغه بالمقابل منفي نتایج هم دغومره بد وي. له دغه وجې نه احادیث مبارکو کې راځي چې د قیامت په ورځ بدترینه سزا، سخترینه سزا د هغه علماو ده، د هغه عالم ده چې په خپل علم باندې عمل نه وي کړی. ورونو راځو دې ته چې په حیث د یو طالب، په حیث د یو عالم، په حیث د یو مسلمان د موږ مسؤلیت څه ده؟ موږ ته څه کول پکار دي؟ موږ به څه کوو؟ علما کرامو د مسلمان مسؤلیت په دریو ټکو کې را خلاصه کړی. دغه درې ټکي باید موږ همیشه په یاد باندې ولرو او له ځان سره یې یاداشت کړو. العلم بالاسلام، العمل بالاسلام او العمل للاسلام. اول مسؤلیت دی موږ تاسې دا د العلم بالاسلام، چې په اسلام باندې ځان خبر کو، علم په اسلام باندې راول. مطلب یې دا ده چې د خپل دین وپېژنو چې د دین ضروریات کوم دي، د دې دین اصول کوم دي، او د موږ
عقاید کوم دي، په کوم څه باندې موږ عقیده لرو، عبادات کوم دي او کوم څه باید موږ وکړو، کوم باید ونه کړو، محرمات کوم دي، مثلا فرایض کوم دي، منهیات کوم دي، کوم څه نه باید ځان وساتو، کوم باید ترسره کړو، ښه اخلاق کوم دي او بد اخلاق کوم دي. دا هغه علم بالاسلام ده چې الحمدلله تاسو ور باندې مصروف یاست. تاسو ته په مدرسه کې چې دا څه درښوول کېږي دا هغه اولنی مسؤلیت ده چې باید یو مسلمان یو مکلف انسان باید ترسره کړي چې هغه په اسلام باندې ځان پوه کول. په دې کې خو الحمدلله موږ اخته یو. دوهم مسؤلیت العمل بالاسلام. علم په خپله من حیث علم، یعنی یوازې علم دا مطلوب نه ده، بلکې علم د عمل لپاره مطلوب ده. علم د دې لپاره مطلوب ده چې په هغه باندې عمل وشي. نو دوهم مسؤلیت هغه په اسلام باندې عمل، یعنی هغه څه چې موږ دلته زده کړل چې دغه فرایض دي، دا واجبات دي، دا سنن دي، په دې باید عمل وکړو. چې موږ دا زده کړل چې د سهار لمونځ فرض ده او د سهار لمونځ په جمع سره ادا کول دا سنت مؤکد یا واجب ده. نو دوهم مسؤلیت مو دا ده چې باید لمونځ په صحیح شکل باندې په خپل وخت باندې ادا کړو، په خپل وخت باندې راپورته سو، په صحیح شکل باندې لکه څنګه کتاب کې زده کړي دي دغسې اودس وکړو، په هغه آدابو باندې مسجد ته راسو او په هغو آدابو چې هغه کتابونو کې مو زده کړي دي لمونځ ادا کړو. نو دوهم مسؤلیت هغه عمل بالاسلام. دا عمل بالاسلام بیا یو پراخ باب ده، دا عباداتو ته شامل ده، دا معاملاتو ته شامل ده، دا اخلاقو ته شامل ده. عبادات خو لکه لمونځ، روژه سوه، زکات سه، حج سه، جهاد سه، دا ټول عبادات یو لوی باب ده، مفصل کتابونه ور باندې لیکل شوي. اخلاق ټول هغه حسنه اخلاق چې یو مسلمان د هغه په عملی کولو باندې مکلف ده، لکه مثلا چې دی به اخلاص لري، دی به نیک اخلاق لري، دی به حلم لري، دی به تواضع لري، دی به صبر لري او نور ډیر زیات اخلاق چې علماء بیانوي یا د اخلاقو په کتابونو کې راغلي دي. دا هم د عمل بالاسلام یو مهم جز ده. ورسره لیغو رذایلو نه، لیغو بدو اخلاقو نه ځان ساتل چې اسلام د بدو اخلاقو په لیست کې راوستي دي چې مثلا مؤمن به له تکبر نه ځان ساتي، مؤمن به له بخل نه ځان ساتي، مؤمن به له حسد نه ځان ساتي، مؤمن به له ریا او له سمعت نه ځان ساتي، مؤمن به له نورو بدو صفاتو له شیطاني اعمالو نه ځان ساتي. دا هم د اخلاقو دوهم باب ده چې د عمل بالاسلام یو مهم جز ده. او دریم معاملات دي. معاملات دنیاوي کارونه چې مثلا څوک بیع او شرا کوي، څوک تجارت کوي، څوک زراعت کوي، څوک نور مختلف معاملات کوي، دا ټول به د شریعت چوکاټ کې وي او د شریعت په کې لحاظ سوی وي. دریم مسؤلیت هغه العمل للاسلام ده. الحمدلله موږ تاسو دغه اولو دوه مسؤلیتونو ته اکثره خلک متوجه دي. یعنی په دنیا کې د علماو کمای نشته، ډیر زیات خلک د دین په علم باندې مصروف دي. دوهم ته هم ډیر خلک متوجه دي، خلک په اسلام باندې عمل کوي. خو دغه دریم کار دا داسې ډیر خلک ورته متوجه نه وي چې هغه العمل للاسلام ده، د اسلام لپاره کار کول. څه معنا؟ د اسلام درد له ځان سره درلودل، د مسلمه امت په دردونو باندې ځان دردمن ګڼل، له هغو نه ځان خبرول او د هغو دردونو د کمولو لپاره، د مسلمانانو د سرلوړۍ لپاره، د اسلام د عظمت لپاره کار کول، خواري کول، په فردي لحاظ، په اجتماعي لحاظ، او همیشه دغه احساس له ځان سره ژوندی ساتل چې دې ته العمل للاسلام ویل کېږي، د اسلام لپاره کار کول. دا نن موږ تاسو به اورېدلي د فلسطین د جهادي ګوند د حماس یو مشر په ډېر مظلومانه ډول، په ډېر مظلومانه شکل باندې شهادت باندې رسېدلی، او د چا لخوا نه؟ د اسرائیلو لخوا نه. که موږ تاسې په دغه قضیه باندې یو څه ځان خبر کړو، یو څه ځان ورباندې پوه کړو، نو موږ تاسو ته به معلوم شي چې موږ څومره سستی کړی او غفلت هم کړی ده په دې باره کې چې د اسلام د سرلوړي لپاره کار وکړو، خواري وکړو، همت وکړو او د اسلام له دښمنانو سره په دې کې هغه تاریخي سیالي وپالو.
اسرائیل یو وړوکی هیواد ده، ټول مساحت یې تقریبا 100,000 کیلومتره ته نه رسیږي. 100,000 کیلومتره څه معنا؟ په افغانستان کې یوازې که موږ یو ولایت راواخلو، د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند ولایت چې هغه 50 کیلومتره مساحت لري، یعنی یوازې د هلمند یوه درېیمه برخه نه جوړېږي. یو دومره کوچنی هیواد، ټول نفوس یې 9 میلیونه ته نه رسیږي، تر 9 میلیونه کم نفوس لري. په مقابل کې مسلمانان څومره دي، اسلامي امت څومره ده؟ د مسلمانانو شمیر د وروستیو تقریبي احصایو له مخې له 1.5 میلیارد نه زیات ده، یعنی څه کم 2 میلیارده، څه کم 2,000 میلیونه. خو نن د مسلمانانو د دغه غفلت له وجې نه چې دوی د اسلام درد ورسره نشته، عمل للاسلام نشته، نن دغه کم شمیر، دغه محدود شمیر یهود راولاړېږي په ټول اسلامي امت باندې پسخند وایي، د ټول اسلامي امت تحقیروي. تاسې وینئ یوه ورځ په یمن باندې حمله کړې، بله ورځ په لبنان باندې حمله کړې، بله ورځ په ایران باندې حمله کړې، بله ورځ په کوم بل هیواد، بله ورځ په کوم بل هیواد، او مسلمانان یوازې ننداره کوي. د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې نن په مسلمانانو کې دغه احساس چې دا موږ وایو چې د مسلمان دا مسؤلیت ده چې العمل للاسلام، د اسلام لپاره کار کول، یعنی پرته له دغو علومو نه، پرته له دې فرایض او واجبات او د روزمره عباداتو نه چې موږ ترسره کوو، یو بل احساس له ځان سره درلودل چې هغه د اسلام د سرلوړۍ احساس، د مسلمانانو د عظمت احساس. له دې نه د نن سبا خلک مسلمانان دا غافله سوي دي، او نتیجه یې موږ دا وینو چې مسلمانان د دنیا په سطحه باندې تحقیریږي، ظلم ور باندې روان ده. په هر ملک کې موږ وګورو، په برما کې موږ تاسې وینو چې مسلمانان په اور کې کباب شو، په هند کې موږ تاسې وینو چې د مسلمانانو مسجدونه هغه په بتخانو د هندوانو په هغه معبدونو باندې بدل شو. په نورو هیوادو کې دغسې موږ وینو چې فلسطین کې د پیغمبرانو ځکه د مسجد اقصی کې د یهودو د اسرائیلو سلطه ده. علت یې دا ده چې مسلمانانو هغه خپل تاریخ هیر کړی ده، خپل هغه پخوانی ماضي، خپل اتلان د هغو کردار دا یې هیر کړي. کنه یو وخت داسې زمانه وه، ګورئ، غرض د ما دا ده چې دغه احساس تاسې له ځان سره ژوندی وساتئ. تاسې یوازې د دغه محدود نصاب په چوکاټ کې محبوس مه پاتې کیږئ. یوازې دغه کتابونه چې دا تاسې درسن وایاست، تاسې مکلفیت یوازې دغه زده کول نه دي. تاسې د اسلام له تاریخ نه ځان خبر کړئ، تاسې د اسلام د مسلمانانو د هغو د اتلانو له کارنامو له ماضي نه ځان خبر کړئ چې موږ یو څومره ویاړمنه ماضي لرو. مسلمانانو په دنیا باندې باداري کړې ده. یو وخت داسې و چې مسلمانان نه یوازې په نظامي او په سیاسي لحاظ کې دنیا حاکمانو واکمنو، بلکې په اقتصادي لحاظ، په علمي لحاظ، په ادبي لحاظ، په هر لحاظ باندې د دنیا هغه تر ټولو لوی قوت هغه اسلامي امت و، هغه اسلامي نړۍ وه. حتی تر دې پورې چې له غرب نه به خلک راتله، د عربي نړۍ، د افریقا، د اندلس، د دوی په تعلیمي ادارو کې به زده کړې کولې. دا نن چې غرب په کومه ټکنالوژي باندې افتخار کوي، کوم علوم یې زده کړي دي، د ټولو بنیادونه مسلمانانو ایښي دي. خو په هغه وخت کې مسلمانانو کوم امتیاز لاره چې هغه وس نشته. امتیاز دا اوس د هغه وخت مسلمانانو خواري کوله، همت یې کاوه، یو احساس ورسره و. نن سبا خو متاسفانه عوام به پرېږدو. مثلا هغه خلک چې له دین نه ډېر خبر نه دي یا د دین احساس ډېر نشته ورسره، هغه خو معذور وبولو، هغه به ځینې مستثنا کو. که خواصو ته راسو، مثلا که د مدرسو طالبانو ته راسو، هغه د علم کوم حق چې دا هغه په هغه شکل باندې نه ده ادا کړی لکه څومره چې پکار ده. څومره خوارۍ چې پخوا علماو د دغه علم لپاره کولې هغه دوی نه دي کړي. پخوا علماو څه کول؟ هغو د وخت قدر پیژاند، هغو یوه دقیقه نه ضایع کوله. د علماو په باره کې داسې راغلي چې یو چا په لاره به روان و، یو ځای به ته چا به ورته وویل چې ته ودرېږه، یو دوه خبرې در سره کوم. ده به لمر ته اشاره وکړه،
وایي اول وار د لمر ودروه، لږ وروسته بیا زه درېږم، ځکه لمر روان ده، وخت تېرېږي، د ما عمر ضایع کېږي. نو زه باید یو څه وکړم، یو څه علم ترلاسه کړم، یو هدف ته ځان ورسوم.